اوداسه څخه بعد یو څو لنډې کلمې دي که چیرې دغه کلمې موږ ووایو کیدای شي دغه اودس یا دغه کلمې زموږ د جنت د داخلېدو ذریعه وګرځي. عجیبه خبره، هغه اودس چې موږ یې د کلو کلو څه کوو، د کلونو کلونو څه د اودسونو موږ کوو، لیکن که چیرې دغه اودس موږ پر کامل سنت طریقه باندې وکړو او د دې اودس په اخر کې کومه مسنونه دعا ده هغه موږ ووایو، کیدای شي دغه اودس چې ما او تا یې کوو سره د دې چې اودس به هم وي، لمونځ به مې هم پسې ایسي او ګناهونه به مې هم ورژېږي او دغه اودس به بیا الله زما او ستا د جنت ته داخلېدو ذریعه هم ګرځوي. موږ د خپل دین سره وفا نه لرو، ولاکې لرو، بار بار موږ دا خبره کوي. الله تبارک وتعالی دا دین زموږ د خلاصون یو لاره ټاکلې، د جنت ته داخلېدو لاره ده. عجیبه خدا ده، د دنیا په خاطر باندې موږ ځان خپل ځانونه در کم کم ځایو ورسول، څونه مشقت او تکلیفونه موږ پر دې ځان باندې وړو د دې څو روپو په خاطر. د آخرت لپاره موږ څه کړی، د دې آخرت لپاره موږ کم لاسته راوړنه لرو. دغه یو اودس چې په کوچنیوالي ما او تا یو چاته په کتلو زده کړی دي، په کوچنیوالي هم لا به یو چاته نه دي ویلي چې ته راسه ما ته اودس وښیه، په کتو مې زده کړی دي. دا موږ ته نه معلومېږي چې مڅه په اوداسه کې څه حکم لري، خوله پرېول په اوداسه څه حکم لري، پزه پرېول څه حکم لري، لاسونه پرېول څه حکم لري، مخ پرېول څه حکم لري، پښې پرېول څه حکم لري. که پښې وچ پاتې شي زما اودس څنګه دی، که زما په لاسو کې وچ ځای پاتې شي دا څنګه دی. دا پوښتنې ته موږ ضرورت نه لرو، ځکه موږ ورځ تر بلې مخ پر مشکلاتو کې یو، ورځ تر بلې زموږ ژوند پر موږ سختېږي، د خپل دین سره مو وفا نه ده کړې. دغه اودس چې د لمانځه کلي ده، یعنې ته چې یو ځای ته داخلېږې کلي به در سره وي. که دغه اودس تا سره نه وي، که ته 10 کاله لمونځ وکړې دا لمونځ ته ته نه داخل شوی، دغه لمونځ ستا د مغفرت او د کامیابي د الله د اطاعت هېڅ ذریعه نه ګرځي. چابک چابک اودس وکړي هلته وزغلې کښېني یا په عبادت کله چې بیا یو اړخناسې فالتو په موبایل اخته چې 2 منټه پاتې شي جومات ته چابک چابک وزغلي، بیا چې جومات ته دی ننوځي مسجد ته په کم بې احترامي ننوځي، یوه چوټې چیرې وغورځېږي بله ورځ چیرې. دا څنګه کیسه ده؟ دغه ته زموږ دین وایي دا د الله پر ضد ته روان یې، د الله ملاقات ته روان یې، دا ستا لمحات د مغفرت دی که نه؟ ته څومره په بې حرمتي روان یې، څومره په بې ادبۍ روان یې، په کوم انداز کې ته مسجد ته داخلېږې؟ کړپۍ دربۍ سړی چې وایي جنګ دی دا دی روانې دی په لمانځه باندې درېږي. ولې موږ داسې کوو؟ دغه اودس که ته په ښه توګه وکړې، 5 منټه در مخه ولاړ سې، 5 منټه دې دا موبایل فیسبوک بند کړې، ولاړ سې د الله ملاقات ته روان یې، په وقار ولاړ سه، په عزت ولاړ سه، په دبدبه باندې مه ځه، په عاجزي باندې ولاړ سه او ښه اودس وکړه، مطمئن اودس وکړه او بیا دا کلمات کې ووایه. دا اودس به ستا د مغفرت ذریعه، دا کلمات به ستا د جنت ته داخلېدو ذریعه. د حضرت عمر رضی الله عنه څخه روایت دی، وایي نبي کریم صلی الله تعالی علیه وسلم وفرمایل که چیرې یو انسان کامل اودس وکړي، په ښه توګه اودس وکړي او بیا د اوداسه نه وروسته ودرېږي، دا لاس دا رقم ونیسي اسمان ته وګوري او دغه دعا وایي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. دا حدیث روایت حضرت عمر رضی الله عنه وایي نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي چې د جنت 8 دروازې د خلاص شي چې په هره دروازه باندې ننوځي. سبحان الله، په یوه اوداسه باندې الله موږ ته د جنت 8 دروازې خلاصي. او دا روایت سنن ترمذي نقل کړی دی، صحیح روایت دی کنه، په یوه اوداسه باندې. لیکن که زما وستا اودس څنګه اودسونه موږ کوو، دا ځایونه ټول وچ پاتې، بجلي کې مې وچ پاتې، مخ کله دا ځای پرې پرېولی سوی، کله دا ځای وچ پاتې، کله څنګه. لهذا دا اوداسه چې کومې اعضاء فرض دي، علما لیکي چې په هغه اعضاو کې تسلیس یعنې 3 واره پرېول سنت په دې دي چې هغه فرض په کامل توګه ادا شي. موږ په اوداسه کې څومره بې باکه،
لهذا دغه یوه کلمه ده چې دا اوداسه مابعده موږ ودرېږو او لاس دا رقم ونیسو اسمان ته وګورو اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. دا اسمان دا جنت اته دروازې د تخلاص په هغه دروازه چې دی وغواړي په هغه دروازه باندې جنت ته ننوتلی سي. دا په یوه اوداسه باندې بیا چې لمونځ موږ په صحیح توګه ادا کړو دا د الله ملاقات که په سجده پروت یې د الله د شان مطابق لکه د الله سبحانه وتعالی په پښو کې چې په سجده یې او که چیرې پر عبادت باندې ولاړ د الله تبارک وتعالی و مخې ته په کلام خبرو باندې اخته څومره احترام پکار دی. زموږ په منځ کې سوچونه کومې خوا لهذا پکار ده هر اسلامي حکم موږ په مینه وکړو د اطاعت د الله د حکم د پر ځای کېدو په وجه وکړو پر ځان یې بوج نه وبولو کوم اودسونه چې په کوم توګه موږ کوو کوم مونځ چې په موږ په کوم توګه کوو دا رقم دی لکه پر موږ چې یو بوج پروت دی. لیکن د کاروبار لپاره موږ په ګڼټو ګڼټو وخت لرو دا وخت د ضایع کول لپاره د فیسبوک باندې ځان اخته کول یا په ټیک ټاک باندې یا په موبایل باندې یا په چکاو په نور لهو لعب باندې ځان اخته کول دا بیا موږ په ګڼټو وخت لرو هېڅ نه راباندې بوجېږي. 5 منټه که د هر وخت وي د ماخستن لمونځ وي د سهار لمونځ وځنډېږي یا یو وخت امام قرات وشکي د بڼارې دا څومره وشکي راته وایي دا څنګه دی د چا کارو ته نه ګوري وخت د الله بنده الله دې هدایت ته وکړي. 24 غنټو کې ستا کارونه نه سو خلاص په 24 غنټو کې ستا ضرورت نه سو خلاص ته د خدای په ملاقات په تا باندې ولې داسې بوجېږي. ما مخکې روایت درته ویلي هغه مؤمن په مسجد کې که په تنګ و زړه یې تنګ و کوشش یې دا کوي چې څنګه به ووځم د دې مؤمن مثال چې کوم دی دا د هغه مرغه دی چې په قفس کې واچې او دی په تنګ وي د دغه مؤمن ته د منافق لقب ورکول شوی. د منافق انسان زړه په مسجد کې په تنګ وي د دې منافق انسان مسجد کې زړه نه لګي تلوار یې چې کله ووځي. لهذا عبادت باید موږ د عبادت په اندازه باندې وکړو د عبادت په وجه وکړو په ځان باندې بوج ونه بولو وقار عزت او د اطاعت په توګه باندې موږ د عبادت ادا کړو بیا به دغه عبادت زما او ستا د مغفرت د جنت ته داخلېدو او د الله جل جلاله د رضا سبب ګرځي. که نه دا به موږ دپاره وبال یو شی به مې بیا نه ایسي کړی به مې تکلیف به مې ګاللی لیکن هېڅ شی به بیا نه